السلام علیکم. تاسو ټول ستړي مسئ. د نصیر خیره بنسټ له لوري پروان ولایت شینوارو ولسوالۍ ته روان یو. په دې وروستیو 2 ورځو کې چې کوم سیلابونه راغلي په هیواد کې ډیر زیات مالی او ذهني زیانونه اړولي خلکو ته. شینوارو ولسوالۍ یو د هغو ولسوالیو له جملې څخه ده چې په دې وروستیو کې ډیر زیات مالی او ذهني زیانونه د سیلابونو د وجې خلکو ته اوښتي دي. موږ هم روان یو دغه ولسوالۍ ته د سترګو لیدلی حال به له تاسو سره شریکو. له خلکو به واورو چې کوم زیانونه دوی ته اوښتي دي او موږ به د هغوی مالی لاسنیوی کوو. انشاءالله د هغوی سره به نغدي کومک کوو، د هغوی مشکلات به له تاسو سره شریکو. نو راځئ دغه ویډیو موږ سره تر پایه وګورئ. چې پرې وکړي شفقت خدایه ته پرې مهربان شي ته یې وساتې عزت. دا شهید وطن دا یتیم ملت خدایه ته پرې مهربان شي ته یې وساتې. دیگه خساره مالی و جانی هیچ زندگی براشان در ولسوالی شینواری با مردم نمانده. دیگه 4 نفر شهید داریم در سیلاب. کمک شده خب بسیار اندکه دیگه این کفایت نمیکنه. کفایت نمیکنه. سیل خوب خیلی از اندازه زیاد بود. خسارات مالی و جانی داشتیم خیلی زیاد دیگه به تعداد 65 تا خانه را از بین برد. مردم ها را واره و در بدر فقط کالای جانشان ماند، دیگه کل چیزشان دریا برد. از کمک خیریه چی داریم که بر ما کمک کنه، خانه بسازه که زمستان هم نزدیک است، مردم کلا واره و در بدر از دیگه. زخمی هم از زخمی شد سنوی ما شهید کسی دخترم. سیل آمد برادرم شهید شد، دختر خالم شهید شد، سنوی کاکایم شهید شد. کمک یک ذره چادر خیمه و کمپل و پتو یک کمی خوراک بیسکوت و میوه برمان رسیده دیگه. سلامونه او نیکی هیلې ستړي مسئ. د نصیر خیره بنسټ له لوري راغلي یو پروان ولایت شینوارو ولسوالۍ ته. هغه ولسوالۍ چې د سیاحت له نګاه نه ډېره زیاته مشهوره وه. دې ولسوالۍ ته به خلک د چکر دپاره راتلله. هغه درې چې دلته به ډېرې زیاتې ښایسته وي او هره دره به د وطن په خلکو باندې ډکه وه. دلته به چکر ته راتلل. نن هغه ولسوالۍ، هغه درې، هغه سیمې ټولې سیلاب وړي دي. کورونه مکمل طور باندې تخریب سوي دي. خلکو شهیدان ورکړي دي، زخمیان ورکړي دي. دغه خلک چې وینئ تاسو د همدغه کورنیو دي. دلته موږ راغلي د دوی د لاسنیوي په خاطر باندې چې دوی سره موږ کومک وکړو. دا خلک اکثره په دې خلکو کې د ټولو کورونه تخریب سوي دي. په دې وروستیو 2 ورځو سیلابونو کې د دې خلکو 4 شهیدان سوي دي، تر 15 شهیدان سوي دي. په بخښنې سره همداسې دوی زخمیان لري، کورونه تخریب سوي دي په مکمل شکل سره. نو دوی خلک ډېر څه ته ضرورت لري تر څو د دوی لاسنیوی وسي. د دوی کورونه مکمل تخریب سوي دي، د اشپزخانې سامان ته ضرورت لري. اکثره خیره بنسټونه راغلي دي، دوی سره تر یو حده پورې مرستې کړي، ابتدایي مرستې سوي دي چې په هغه کې خیمې ورکړي دي، کمپلې دي، بعضې خوراکي شیان دي. ولې دوی هغه څه نه لري چې دوی پکې دا خوراکي توکي پاخه کړي. نو له تاسو ټولو هغو ښاغلو نه چې که په ملک په داخل کې یا د ملک د باندې د دغو وطنوالو لاسنیوی وکړئ، له دوی سره نغدي کومک وکړئ، له دوی سره هغه شیونه چې د دوی ضرورت ده هغه شیونه ورته واخلئ تر څو دغه وطنوال چې نن په سخت حالت کې دي دغه سخت حالت نه راوځي او خپل عادي ژوند ترسره کړي. سلامونه او احترامات وړاندې کوم د ویډیو ټولو لیدونکو او مینوالو ته. عبدالعلي محمد ما د پروان ولایت د پیښو پر وړاندې چمتووالي ریاست مسؤل. د 15 میاشتې په 23 تاریخ باندې د غوربند سیاګرد او شینوارو ولسوالۍ کې سیلابونه راپرېوتل چې په نتیجه کې موږ ډېر هیوادوال متضرر سو. تقریبا 90 زموږ هیوادوال شهیدان سو، 92 دانې زخمیان سو. همدا شانته په زرهاو جریبه زموږ زراعتي ځمکې له منځه تللي دي او 10 کیلومتره زموږ عمومي او فرعي سړکونه له منځه تللي دي او په سلهاو رأس مواشي زموږ له منځه تللي دي چې موږ د دوی په مقابل کې اجرات کړي دي. خو اوس د نصیر خیریه بنسټ نه موږ مننه کوو چې دلته راغله، زموږ هغه غمځپلو هیوادوالو سره یې مرستې وکړې. الله تبارک وتعالی د دوی په اموراتو کې برکت واچوي او موږ له نورو خیریه بنسټونو نه هم هیله کوو چې د پروان غوربند درې ته راسي او زموږ هغه هیوادوالو سره مرستې وکړي چې هغو د طبیعي پیښو له کبله زیانمن شوي.
خدایا ته پرې مهربان شي ته یې وساتې عزت دا شهید وطن دا یتیم ملت خدایا ته پرې مهربان شي ته یې وساتې عزت خدایا ته پرې مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. لیدونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. په دې لاندو ورځو کې د پروان ولایت غوربند کې د شینوارو سیاګټ په ولسوالۍ کې سیلابونه سرزیر شو چې په نتیجه کې ډیر ځاني او مالی تلفات خلکو ته واوښت. په لنډه کې دا ویلی سو چې په زرهاو جریبه زراعتي ځمکه د سیاګرد او شینوار په ولسوالۍ کې د منځه تللې ده چې اوس هم مشاهده کېدلی سي اوبه پکې ډنډ ولاړې دي. د دې نه علاوه البته په ګڼ شمېر شهیدان دلته موږ دفن کړي دي، په ګڼ شمېر زخمیان دي او همدارنګ ډېر مال مواشي د خلکو تلف سوي دي او په لنډه کې ډېر زیات ضرر رسېدلی دی. نو د بعضې ریاستونو نه څه داسې ابتدایي ضروري کومکونه سوي دي د هغو نه مننه او د نصیر خیره بنسټ نه موږ ډېره مننه کوو چې دلته یې تشریف راوړی دی او د زموږ د بیچاره خلکو د مصیبت ځپلو آسیب پذیره خلکو ته توجه کړې ده. الله تعالی د دوی ته اجر ورکړي. السلام علیکم ورحمت الله. خدایا ته پرې مهربان شي ته یې وساتې عزت خوشحالي او تقریبا 90 پوره او د 15 پوره تکلان وړي دي او لکه دي دا وړاندې نه کسي 90 کورونه تقریبا 15 پته وړي دي او 15 پته وړي دي او دا 15 پوره او دا د تای کمر کلی ده د شینوارې ولسوالۍ د تخریب کچې تاسو کتلی سئ دغه مخامخ کورونه ټول تخریب سوي. زه کوشش کوم دغه منطقه کې دغه د اثار اوس هم شته. دلته یو مسجد و یو څه کورونه و چې د دغې ساحې سره لنډ و او د سیلاب د څه د راتللو غټه توقع نه وه نو د توقع خلاف دلته ډېر زیات سیلاب راغلی. دغه خلکو د خپل د کور خوشک کې کمپلې دی راخیستی دلته یې ورکړه. له بل پلوه که وګورو د آبادۍ کارونه هم روان دي انشاءالله. دلته د سیلاب د وجې نه د برق پایې هم چپه سوې د برق پایې راغلي دي انشاءالله دا به هم درېږي. دغه هم یو لوی پل په دې منطقه کې و چې اوس لاره په دغه شکل تخریب سوې ده د موټرو او پل بیخي نسته. دونکو دا یو ډنډ جوړ سوی ده دلته ډیر زیات زراعتي ځمکه ده هغه لاندې سوې ده چې د خلکو باغونه دي پکې دا باغونه لاندې سوي دي په مکمل شکل سره. د دې غره په بیخ کې د پورته کلي لاره وه سړک و ریږي دغه کم دغه ساحه وینئ تاسو دغه ساحه کې ډیر زیات خاوره او تیږې دا د پاس خوړ نه راوړل سوي دي. د دغه خوړ مخه بالکل اوبو مخه بالکل بنده ده نو په دې خاطر باندې دلته په ډیره زیاته پیمانه باندې اوبو ډنډ پاتې دي چې د خلکو د لپاره ډیر لوی مشکل ده. د ساحه کې سړک تیر سوی هغه سړک هم مکمل ختم ده او دلته د مختلفو ناروغیو لامل هم د اوبو کېدلی شي. خدایا ته پرې مهربان شي ته یې وساتې عزت. که څنګه چې مخکې یادونه وکړله د شینوار ولسوالۍ هره دره چې کوم به وه دې ته به د نږدې سیمو نه سیلانیان راتلل د چکر په خاطر باندې د میلو په خاطر باندې. اوس هغه درې ټولې په دغه شکل دي. تاسو کتلی سئ بګراونډ کې دغه منطقه دې کې تقریبا 14 کورونو پورې دلته 22 کورونو پورې خلک اوسېدله. دغه منطقه مکمل اوس هېڅ هم نشته ده هېڅ د زندګۍ یو اثار نه معلومیږي چې دلته به په تیر وخت کې خلک اوسېدله. او که تاسو راسئ دغه طرف ته وګورئ دلته د همدې منطقې دغه د 22 کورنیو دغه شریک مسجد مکمل تباه سوی ده هېڅ هم نشته ده اثار نه معلومیږي. نو له تاسو ټولو نه هیله کوو د دغې منطقې د خلکو سره مرسته وکړئ د دوی د کورونو د بیا په آبادولو کې د دوی د مسجد په بیا آبادولو کې ځکه د دوی زندگی مکمل تباه سوې ده. دوی شهیدان ورکړي دي دوی زخمیان ورکړي دي دوی د کور هر څه چې دوی په کور کې درلودل که هغه څاروي وو که هغه نور اجناس هغه ټول د لاسه ورکړي دي د دوی کورونه په مکمل شکل سره تباه سوي دي.
دوی لاسنیوي ته ضرورت لري. نو تاسو ټولو حضارو څخه هیله کوو چې د دې خلکو لاسنیوي دپاره تاسو راسئ، دغه منطقه په خپل له نږدې نه وګورئ، ملګري راولېږئ او د دې خلکو سره کومک وکړئ. دا هغه سیمه ده چې په دې کې 14 کورونو 200 کورونو دلته ژوند کاوه، اوس هیڅوک نشته ده. دا خلک ټول نورو سیمو ته کډه سوي دي. دا یتیم ملت خدایا ته په مهربان شي ته یې وساتي عزت، خدایا ته په مهربان شي ته یې وساتي عزت. دا شهید وطن دا یتیم ملت خدایا ته په مهربان شي